بسم الله الرحمن الرحیم. هغه المنځونه چې نه قبلیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي درې کسان داسې دي چې د هغو لمونځ د هغو د سرونه د لویش په اندازه هم نه پورته کیږي، یعنی نه قبلیږي. لومړی هغه څوک چې د یو قوم امام وي او هغه قوم د دینی امورو په خاطر د هغه څخه ناخوښه وي. دوهم هغه ښځه چې شپه داسې تیره کړي چې خاوند یې ورڅخه ناراضه وي. دریم هغه دوه مسلمانان وروڼه چې په خپل منځ کې خوابدي وي، یعنی خفه وي، نه سره غږیږي. رواه ابن ماجه. بس نو خدای جل جلاله مو دې ترې وساتي او ټول مسلمانانو ته سره زما پرې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. محترم ورونو، که موږ تاسو سوچ وکړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې درې کسان دي چې د هغو لمنځونه نه قبلیږي او د هغو لمنځونه د هغو د سرو د لویش په اندازه هم نه پورته کیږي، یعنی له سر نه یو لویشت هم نه پورته کیږي. هغه درې کسان وایي هغه څوک دي چې یو د قوم امام یو لغنه قوم په دیني امورو کې خفه وي، ناخوښه یې ځینې د دې کس لمونځ نه قبلیږي. دوم هغه څوک هغه ښځه چې په هغې شپه داسې تېره شي چې خاوند یې ورڅخه ناراضه وي، خفه یې ځینې داسې شپه پې سبا شي. او دریم وایي هغه دوه مسلمانان وروڼه چې په خپل منځ کې سره خوابدي. الله جل جلاله مو دې له داسې اعمالو څخه وساتي. که کوم وروڼه او خویندې په داسې اعمالو باندې مبتلا یي، هغوی ته د الله توفیق ورکړي چې دا اعمال له ځان څخه لرې کړي. آمین.